پنځه کسانو چې تاسو خښ کړئ دې د کفن پیسې دغه کفن پیسې ولکه هیڅ ما ورکړي وي. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. دا پنځه کسان په دغه خلکو شهیدان شوي دي که نه د یو ډېر غریب مجبور کس دی دغه کس د پنځه کسان شهیدان شوي و د خانه خرابه شوه د کور یې وګوره د غریبه ته وګوره دغه د شکل ته وګوره دا یې په خپله داسې ده. خدایا ستا دي بندګان دا بې وسه افغانان بې له تا یې بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهر. دا څنګه واقع وه؟ ولا چې شپې 12 بجې د افغانستان ټول او بیا چې نو بیبر پړک وشه چې پړک وشه زه راجګ شوله دم سره چې راجګ شوله بس دغه کټه نه راوتله هغه ما کټه وه دغه کټه نه چې راوتله د هغه تور مې په دزې ولګېده بس زه هغه کاټ ته په څټ وترېله چې کوټ ته یې وترېله دغه دوه چته یې هغه وه ثبات وه دا اندر راغی ما په کټه بس یې سیزه یې دلې دفن کړله. ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت. یو مې شهید زینه راکیو وړوکی ورور یې وداس وړوکی ورور د ورور وړوکی بله ته مې دکه وه مور یې وه مور مې وه سر یې مور یې وه او بله مې خور وه بله مې وندیار وه بله مې د دلته د خره ښځه وه دا د 15 نفره ما نه د پنځه کسانو چې تاسو خښ کړئ دې د کفن پیسې دغه کفن پیسې ولکه هیڅ ما ورکړي وي. د 15 کسان چې ختم شول شهیدان شول دغه یا ولا چې ما سره یوه روپۍ مې نه ورکړي دا د کفن ولته دا د خلک دغه س راکړه پوه شې دا غریب دی روپۍ ما ونه غواړي دا جمعې د بل چا راکړي دي دا خولۍ بل چا راکړي ځکه چې تاسو یې وینئ د دې نه کوم ځای کې خولۍ پیدا کړه کوم ځای کې جمعې زه راکوږم او کوم ځای کې زه چیناره پیدا کړه یا والا چې هېڅ مو په سترګې کې د یشک او داسې غوټۍ وایي. مهربان شي ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیا وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیا بس یو نوم ورباندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت.